أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عزتمندو چې ازادي کله یو څوک ګټي نو دوه ډوله ازادي دا لازمی و ضروری دي. یو د خاورې آزادول، بل د نظریاتو، د عقایدو، د فکرو، د اذهانو، د ذهنونو آزادول. یوازې د خاورې آزادول دا کافی نه دي، تر څو پورې چې په دغه خاوره کې د اوسېدونکو خلکو ذهنونه د دښمن د تاثیراتونه، د دښمن د افکارونه، د دښمن د عقایدونه، د دښمن د نظریاتونه، د دوی فکرونه آزاد شوي نه وي، نو یوازې د خاورې آزادول دا کافی نه دی. ولې؟ ځکه چې ډېر هېوادونه داسې شته چې هغوی سیاسي ازادي خو اخیستی، وطن یې آزاد کړی دی، خو د دغه خاورې اوسېدونکو خلکو ذهنونه او فکرونه، عقاید او نظریات د دښمن د تاثیراتو نه دي آزاد کړي. نو انګریزان د دغه وطن نه تللی دي، خو انګریزیت په دې وطن کې پاتې شوی دی. نظام او قانون انګریزي دی، او اخلاق او ژوندبړی انګریزي ده، فرهنګ او تمدن انګریزي ده، تعلیم او نصاب انګریزي ده، لباس او کلتور انګریزي ده. انګریزان ته نه تللی دي، خو انګریزیت د دغې خاورې نه تللی نه دی. ډېر داسې هېوادونه شته چې د هغوی نه فرانسویان تللی دي، خو فرانسویت لا پاتې دی. ډېر داسې هېوادونه شته دی چې هغوی ظاهري ازادي اخیستی دی، سیاسي ازادي د کمونیزم او د روسانو نه، خو کمونیستي نظریات، کمونیستي افکار لا تر اوسه په هغه ځای کې پاتې دی. د هغوی په مکتبو کې، د هغوی په پوهنتونو کې کمونیستي افکار او نظریات تدریس کېږي. 40 کلنۍ پورې په هغه وطنو کې د مونځ اجازه څوک نه لري چې مونځ وکړي، جومات ته د تلو اجازه څوک نه لري. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی د خاورې ازادي ګټلی، خو د فکرونو ازادي باندې هغوی کار نه دی کړی. نو عزتمندو، د پوره ازادۍ د تحقق دپاره چې پوره ازادي متحقق شي، ثابت شي، نو دې سره سره چې د خاورې او د جغرافي آزادول ضروري دي، نو همدغه رنګې د دغه خاورې اوسېدونکو خلکو افکار او نظریات هم د دښمن د تاثیراتو نه آزادول ضروري دي. که دا ونه کړی شي، ازادي نه راځي، ازادي نه متحقق کېږي. نو بیا عزتمندو، لکه څنګه چې یو خاوره آزادول یو منظم سیاسی او جهادي حرکت ته ضرورت لري، دغسې د دغه خاورې د اوسېدونکو خلکو فکرونو آزادول هم یو معاصر دعوت، یو منظم عمل، یو مسلسل کوشش او جهد ته ضرورت لري. دا په یو وعظ نه کېږي، دا په یو بیان باندې نه کېږي، په یو خطبه باندې نه کېږي، په یو کتاب لیکلو باندې دا کار نه ترسره کېږي. عزتمندو، چې کله دښمن د دغې خاورې د اوسېدونکو خلکو فکرونه غلام کولو، هغوی په یو ورځ کې دا کار نه دی کړی. هغوی
ډېر کلونه په دې باندې لګولي. هغوی د خلکو په اذهانو باندې د کار دپاره په سلګونو راډیوګانې په کار اچولي دي، په سلګونو تلویزیونونه په کار اچولي دي، مجلې، اخبارونه، د میډیا ټول اسباب هغوی دې دپاره لګولی دی چې څنګه د خلکو اذهان، د خلکو ذهنونه د اسلام نه منحرف کړي، په خلکو کې بېدیني راولي. عزتمندو، نو زما د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې موږ غواړو پوره ازادي حاصله کړو، بغیر د دې نه چې موږ منظم دعوت شروع نه کړو او په حکومتي سطحه باندې نو د خاورې د اوسېدونکو خلکو ذهنونه دا اسلام طرف ته او دعوت طرف ته، جهاد طرف ته نه وړي. عزتمندو، لکه څنګه چې جهاد بغیر د دعوت نه، لکه څنګه چې دعوت بغیر د جهاد نه، دا یو ناقص عمل دی. وجه دا ده چې ته دعوت کوي او جهاد ورسره نه وي، نو بیا ستا دعوت تاثیر نه کوي. ته چې چاته دعوت کوي، ډېر کله هغه تا ته وایي چې زه خپل کار کوه، چې تا سره زور نه وي، جهاد نه وي، نو ته کامیابېدی نه شي. نو همدغه رنګې د جهاد دپاره دعوت ضروري دی. چې څوک جهاد کوي او دعوت نه کوي، نو دا جهاد کامیاب جهاد نه دی. عزتمندو، نو موږ او تاسو له پکار دی چې کوم ولسونه غواړي چې پوره ازادي وګټي، نو دوی که د خاورې ازادي ګټلې وي، نو دوی د دښمن د تاثیراتو نه د خپل ولس او د قومونو د ذهنونو ازادي باید هم وګټي، او دا کیږي په دعوت باندې. او دومره یو مبارک عمل دی عزتمندو دعوت، چې 1,40,000 انبیاء علیهم السلام هغه اجتماعي کار چې ټولو کړی دی، هغه څه شی دی؟ دعوت دی. دا هغه کار دی عزتمندو چې مسلمانانو کله دې کار ته شا اړولی دی، مسلمانان د ذلت سره مخامخ شوي دي. دعوت ډېر ضروري دی، ډېر مهم دی، ډېر مهم دی. بیا د الله د کتاب دعوت، د قرآن کریم دعوت، دا چې موږ ونه کړو، موږ کامیابي نشو ګټلی، موږ ازادي نشو ګټلی. عزتمندو، د آیات کریمه چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ، دې کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. هغه سړي نه به څوک ډېر غوره وینا والا وي چې هغې دعوت الله طرف ته وي. وعمل صالحا، دا یوازې خلکو ته خبرې نه کوي، خپله د عمل د الله د دین مطابق، د قرآن کریم مطابق برابر وي. وقال انني من المسلمین، او دا سړی د ډله بازي او د تفریقه بازي نه هم لري وي چې زه پلان کوم پلان کوم، بس زه یو مسلمان یم، انني من المسلمین. او حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه خیبر کې علي رضی الله تعالی عنہ ته جنډه او بیرغ ورکوي. بیا علي رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې زه څه وکړم، زما هدف راته ووایه، بې هدفه موږ نه یو لګیا. نبی علیه السلام فرمایي چې د جهاد مقصد هم اصل څه شی دی؟ دعوت. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. که یو سړي ته الله ستا په وجه هدایت وکړه، دا د سرو اوښانو نه تا ته غوره دی. سرو اوښان په عربو کې ډېر قیمتي اوښان. نو عزتمندو، کامیابي هله موږ لاسته راوړی شو چې موږ دعوت شروع کړو. د دعوت دپاره بیا 2 شیان ډېر ضروري دي. یو په دین باندې فهم، صحیح فهم چې دا دین له ما څه غواړي، او زه چې کله د دین باندې عمل وکړم، بیا د ده په نتیجه کې ما ته کم شرافت را بخلی کېږي. یو. دویم، ولس سره د پوهې په ژبه باندې خبره کول. دا 2 اهمې نقطې دي. په دین پوهه، بیا د ولس سره د هغوی په ژبه دا دین تشریح کول ورته، نو بیا کامیابي حاصلېږي.